خوست کې نور د وینې او تلاسیمیا خیریه مؤسسې د می اتمه د تلاسیمیا سره د مبارزې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومتي چارواکو په شتون کې ونمنځله. یو شمېر په تلاسیمیا اخته ناروغ لرونکو کورنیو له حکومت او خیریه مؤسسو غوښتنه وکړه ترڅو په تلاسیمیا ناروغۍ اخته ماشومانو ته پاملرنه او د کورنیو لاسنیوی وکړي. مشرانو او نړیوالو مؤسسونو خیله کوو چې زما په شان او د نورو تلاسیمیا ناروغ لرونکو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په راتلونکي کې دوی لاسنیوی وکړي. تلاسیمي ولا دی دا خو که څوک مثال آدمي دی هغه ولا حکومت ولا چارواکي ولا دا که خدای پاک قرباني وکړه مثال د مسلمانانو د پوره دا ډېر غټ د وطن د پوره غټ خدمت دی. سعادت الله یم ولد عبدالله د تلاسیمیا ناروغ یم. په میاشت کې یو ځل وینې ته ضرورت لرم. د یادې مؤسسې مسؤلینو تلاسیمیا یوه جدي او له خطر څخه ډکه ناروغي بللي او په یادې ناروغۍ اخته ماشومانو سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي په موخه له خلکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل معاینات ترسره کړي ترڅو په راتلونکي کې ماشومان له تلاسیمیا څخه ژغورل شوي وي. په خوست ولایت کې موږ سره په 2021 کال کې د زرو نه زیات موږ سره د وینې مریضان چې د 80% تلاسیمیا او د په څنګ کې نور هغه مریضان چې د وینې پر مربوط لکه هیموفیلیا شو سیکل سیل انیمیا G6PD او ته د مریضۍ نوم دی خو 80% زموږ سره په زیات تعداد موږ سره تلاسیمیا او د زرو نه زیات تعداد او که موږ ټول افغانستان ته افغانستان کې اوس داسې خاص یو امید داسې یو ډیټا اوسه پورې کوم موسسه کوم چا د اسلامي وزارت هم درټوله کړې خو د 12,000 او د 16,000 ترمنځ دي ټول افغانستان کې د تلاسیمیا مریضان. بلخوا د خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه قانت چې په یاده غونډه کې ګډون درلود وایي د هر راز همکارۍ څخه به دریغ ونه کړي او د هغه کسانو لاسنیوی به وکړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. مونږ د خپل مسؤلیت پر بنا وړاندې هم د خبره د خپل مشرانو سره شریکه کړې ده. لله الحمد مونږ مشفق مشرانو په خپل وخت د دغه مرکز سره تر خپل وسه همکاري هم کړې ده. نن مو بیا یو ځلې دغه وعده د دوی سره کړې هم ده او مخکې مو هم کړې ده چې موږ به حتی الوسه ان شاء الله د دې ناروغانو د وارثانو سره څنګه ولاړ یو د دې بیمارۍ د مخ په کولو په خاطر به موږ نهایي کوششونه کوو ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې د رابطې عمومي مسؤل حاجي جمیل مسلم په وینا د خلیفه سراج الدین حقانی له لوري د نور وینې او تلاسیمیا مرکز سره د دوا او ناروغانو تداوی په برخه کې بشپړ ډاډ ورکړل شوی او په همدې موخه به په نږدې ورځو کې د همکارو روغتیا پالو ادارو استازي د یاد مرکز څخه لیدنه وکړي او دوی سره به د ناروغانو تداوی او د یاد مرکز په حمایې کې همکاري وکړي.